زه چې ځو په کومه چې ځې مانه به څه پاتې شي زه چې ځو په کومه چې ځې مانه به څه پاتې شي درد او بیابان او رکېدل او تور خالونه وایا غني خانه یاره تا ته به مې څه پاتې شي دا په مخامي کې خورې شوي زیړ ګلونه. السلام علیکم کتونکو ریدونکو، سلامونه مې قبول کړئ. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری دریاب. د دریاب مطلب هغه ورک لالونه تاسو ته په نظر ښودل او د هغې اواز تاسو تر غوږونو رسول. په دې ټیم ما سره ناستې کوي زما خوری زما شاګرد عمر خان. هغه ته مې کوله کوم چې څه ووایي. عمر خان زه ورځه پې السلام علیکم کتونکو ریدونکو، په دې ټایم یو شعر درته وایم وړاندې کوم چې نارې وهي مارغان زما په قبر بیا دې نه راځي جانان زما په قبر. چې نارې وهي مارغان زما په قبر بیا دې نه راځي جانان زما په قبر. بلبلان چې پې د غم سندرې وایي څه حاجت دی د خفګان زما په قبر. بلبلان چې پې د غم سندرې وایي څه حاجت دی د خفګان زما په قبر. په ژوندون یې زما هېڅ قرار ونه کړو اوس ولاړ دی حق حیران زما په قبر. زه یې کوز کړم د لحد تورو تیارو ته زه یې کوز کړم د لحد تورو تیارو ته رقیبان دې خوشحالېږي زما په قبر. رقیبان پې خوشحالېږي زما په قبر. ښه د بعد وختونه په خیر. دا و موږ سره عمر خان او په اخره کې د غني خان بابا یو دوه شعرونه باغ او د سیند غاړه او ساقي او جام. باغ او د سیند غاړه او ساقي او جام دا پکې زما شو مولا نور جنت دی والا. بله داسې نه کې چې د دواړو کیسه روغه شي بله داسې نه کې چې د دواړو کیسه روغه شي. هورې دې زما شو غلمان مې درکړه تاله. ښه د وبا د وختونه مو په خیر.